کا دا ټولنه جوړه کا او دا احساس پکې پیدا کړي د خپل پښتو خدمت پکار دی د دې د ودې او د ترقۍ لپاره ست تدبیرونه پکار دي او دا د حمزه بابا خبره ده چې واپس جوړ او د بخت د پښتنو راغله دی دا شوق چې په زلمو کې د پښتو راغله دی رنگ رنگ ګلونه راغلل د پښتو ادب پچول اوس وخت له سترګو غړې دور راغله ډیرو ګرانو مونږه بهاله درانه یو مونږ بهاله عزتمن یو مونږ بهاله ښاغلي او سپېڅلي یو چې مونږه د خپل پښتو ژبې خدمت وکړو او خپل پښتو راټینګو ډیر ملګري به تاسو کې داسې وي چې په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې به کار کوي تاسو به اکثر په مشاهده کې دا راغلي چې هلته کې کم سامان هم تاسو په دکان کې ملاويږي که دوايي ملاويږي د هغې هغه طریقې استعمال هغه څه چې وي نو هغه په عربۍ کې وي بلکې د هغه ملکونو هغه درآمد چې کېږي هغه ملکونو چې کم سامان راغواړي د هغې سره یې شرط دا وي چې مونږ ته به د دې دوایي یا د دې سیز استعمال چې کوم دی هغه طریقې کار چې کوم دی هغه به په عربۍ کې لیکي خو مونږه د افسوس خبره دا ده چې خپلې پښتو سره مو شوق نشته ما چې د دې خوږه خوړې دا کتاب مرتب کړو زه ډېر افسوس کوم ما ته د دې خوړې ډېرو ملګرو دا خبره کړې وه چې یاره دا که د اردو کې کړی وی نو ډېره به ښه وه اوس تاسو خپله سوچ وکئ چې مونږه یو پښتون ورور ته د واده کارډ بلنه دا یا په اردو کې لیکو یا په انګریزۍ کې اوس که د یو 12م پاس الګ پښتون ته ووایي چې ډیپټي کمشنر ته درخواست ولیکه په اردو کې نو شاید چې دی به ونشي لیکلی خو لیکن خبره به د اردو کوي مطلب نو ما سره یو خبره کوم تاسو وخت خلمه خفه نه شئ په دې سعودي عرب کې مونږ سره ما چې په کار کولو نو ما سره یو پنجابی و راجا جهانګیري نوم و نو مونږ به خپلو کې هغه اردو کې خبرې کولې ځکه چې هغه پنجابی و زه پښتون وم نو زه په پنجابۍ نه پوهېدم هغه په پښتو نه پوهېدو نو د رابطې لپاره مو د اردو دا ژبه استعمالوله نو ما سره یو ځلې په ټرک کې زه چونکې هم ډرایور وم نو ټرک کې راسره د کرک یو خټک ملګری ناست نو ما سره پښتو کې خبرې کولې نو ما ته یار ارون بھائی پڑھے لکھے بندے ہو یار کیا دوزخ کی زبان میں بات کر رہے ہو ما ہوتا اگر ٹائم کے سونے چلک مخ کے لام نو ما ہوتا ہے جہانگیر بھائی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دنیا کے بہترین مسلمان جو ہے وہ اٹک کے پار بستے ہیں پختون ہاں یار میں اب بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے بہترین مسلمان ہے پختون میں اچھا یہ بتاؤ کہ جب اچھے مسلمان ہیں تو مسلمانوں نے کدھر جانا ہے وہ جنت میں جائیں گے نماوی جی اچھا جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ پشتو ہی بولیں گے نا جنت میں